جرمني برانبورګ ایالات کې حکومت پلان لري چې د هغو پناه غوښتونکو پر وړاندې نوې محدودیتونه ولګوي چې د استوګنې قانوني اجازه لري. دا پریکړه د کوتوبوس په یو ښوونځي کې د تاوتریخوالي د راپورونو له خپرېدو وروسته شوی دی. سلامونه، وخت مو په خیر. زما نوم صدام افغان دی. زما چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې فالو او سبسکرایب کړئ د ښایسته ویډیوګانو د خاطره. د کډوالو شورا د کورنیو چارو وزیر ریني ویلکا اس پی ډي دغه وړاندیز سخت نیوکه کړې او باور لري چې دا محدودیتونه د خلکو اساسي حقونه په جدي ډول تر پښو لاندې کوي او ستونزه نه حل کوي. د دوی په اند دا اقدام د ټولنیزو ستونزو پر وړاندې یو نامناسب غبرګون دی. دا استوګنې محدودیتونه دې ته اشاره کوي چې کډوال باید په یو ټاکله سیمه کې ژوند وکړي، چې دا کار د استوګنې د ځای د آزاد انتخاب حق محدودوي. دا حق په جرمني کې یو اساسي حق ګڼل کېږي. دغه وړاندیز د کډوالو د حقونو د مدافعینو اندېښنې راپارولی دی. تر اوسه پورې د پناه غوښتونکو د استوګنې شرایط زیاتره د ایالت په کچه تنظیم شوی وو، یعنی خلک باید هلته اوسېدل چې ورته ټاکل شوی وو. خو د وزیر ویلکا وړاندیز له دې خوا او په راتلونکي به پناه غوښتونکو یوازې ځانګړي ښارونو ته محدود کوي، یعنی هر هغه مهاجر چې هلته اوسیږي یو ځانګړی ښار به ورته انتخابیږي او هغې نه وروسته به هلته ټول مهاجر انتقالیږي، یا نو که مهاجر راځي نو هغه هلته به ځای په ځای کېږي. دغه ویډیو کې تاسو کولی شئ چې هغه دوستانو او فامیلونو سره شریک کړئ چې په هغې هیواد کې اوسیږي، په هغې ایالات کې اوسیږي. تاسو ته نه کولی شئ چې نظر او خبر واخلئ چې آیا دا خبرونه رښتیا دي او هلته دغه پلي کېږي او که نه. مننه. ټولو دوستانو څخه لایک، فالو، سبسکرایب مو هېر نه شي. الله مو مل شه. ژوندي اوسئ. سلام علیکم.